وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك. بإخلاص سونا مرگری شیئر لگ دے اخلاص درود شریف ہوئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. دیر محترم مکرم عزت مآب جناب محترم نعمت اللہ سیب فرزند ارجمن الحاج الحرمین شریفین پیر محمد طیب سیب نور اللہ مرقدہ سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحابہ وسلم. 400 پڑھان دیر و غیرت مندو پختنو ننگیالو مشرانو نوجوانانو دا اللہ جل جلالہ بندگانو دا سرور کونین تائیدار حرم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک امتیانو عاشقانو غلامانو پتنگانو لرینان از دینا راتلن کی درنو قدردانانو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ سر زمان دوارو جہان و خوشحالے کامیابے آو کامرانے نصیب کے دڑو دخلاص آمین. گلنو در رمضان المبارک اخیر مبارک جمعہ جمعۃ الوداع گیر شاپیر آبادی کسانوی چی مونگ میاش لی دلی دا خداغی پا گوئے کی دیشی صدا سے مسئلہی ذکر دا گوائے دا پارخ پل شرائط دی بادی کسانو اخترو کا خدامون پہ خور یا 400 او دل تا چکم دی صدا گواہانو اثر رانگی بنو طرف تا کسان ٹول ملگری زمون ور سرو مونگ برابی تو کیو چونکہ گواہان پیش نشون لہذا انشاءاللہ زمون دا ٹول مسلمانانو بس سبا کے خیری دا اختر مبارک روزی دا رکوٹ اختر مبارک اور رضوی اگر چی بعد کسان لگتا سے بے طبیعتمو شیرت سے اختر شیوی زکر چی ارچانا با تپوس کو نن جیوی دا گاڑی چی نن تا پدے 400 کی دیر دیوی اختر دی چاہ باوی دکانونو بانے رشت اختر دی منگوی چی سابق سے ابتاو زمونگ دی علماء و مشرانو تا انشاءاللہ گواہان پیشی نو بیا بک خیر مونگ دا اختر آواز کن زکا چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی چکل تاسو تا دمیاشت مطابق روجنی سے گواہان پیشی نو بیا روجہ کوئے او چکل دا اختر گواہان پیشی نو بیا سکوئے اختر کوئے نا انشاءاللہ دی کے بدا اللہ راضی اللہ پاک دی زمونگا استاس روجی زمونگا استاس تلاوتنا زمونگا استاس اعمال صالحہ زمونگا استاس ذکرنا زمونگا استاس پخکلی پیغمبر مبارک درودنا زمونگا استاس پدی رمضان
رمضان کې کوم ملګرو خیراتونه کړي تصدق کړي د الله د رضا لپاره یا الله یا الله کوم داسې چا ختم کړل په تراو کې کړل الہ العالمین نارینه او زنانو کړل کم نازو اده کړی دا دې ټول ملګرو ته ټول مسلمانانو ته دعا کوي چې الله سره زماته نه خدای دا عمل په خپل جناب کې قبول او منظور کړي لک دړه د اخلاص د تاسو ته دعا کوم په خپل ځانم امین نه وای امین وای الله دې د ټول ملګرو دا سایه کوششونه قبول کړي اوه مونږ ګناګار یو کمزور یو کسه کمی به شي پکې را نشي الله دې را تعفو درگذر ځکه چې مونږ به درخواست الله تکو د خپل پیغمبر مبارک چې هر مبارک به الله ته وسیله کو خپل ظلم مبارک به وسیله کو چې کوم قران په نازل لې هغه قران به الله ته وسیله کو چې الله د صحابه او د نیکانو صلاحو علما او مشایخ د نیکانو په خاطر باندې الله زمونږ د ټولو روزي قبول او منظوري ګلونو نن دتا ساو زين ته یو خبر راولم او هغه خبره دادا چې سرور کونین د مدینه منورې جانان امام الانبیاء د اخلاص او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې جانان مبارک له الله کم شان او کم کمال او کم رتبه ور کړی دا سبحان الله کله حسن په مقدار باندې وی د علم په مقدار باندې وی د شان او د کمال په مقدار باندې وی په کم پهلو چې د حضور شان وګوره الله ولا داس شان ور کړی چې په کائنات کې داس شان بل چاله نه دی داس خپل محبوب کریم مبارک الله موږ تاسو لرا کړی سبحان الله دغه محبوب کریم مبارک شان لګوره حدیبی مقام کې چې کوم صلحنامه شی او نن د فتح مکه ذکر کوم مکه معظمه څنګه فتح شو اثر سو او فتح هغه مواقع ذکر کوم تاسو د ذهن ته ډېر خپل نقشه راشي او بیا د حضور د مینې د صحابه نقشه چې په نبی مبارک صحابه کم مینه کړی دا سمینه به ان شاء الله سو کم خکارانه کې لګه صحابه نبی کریم صلی الله علیه وسلم امام الانبیاء با مکہ معظمہ کی یو دو قبیلی اوسېده قریشو د بنو بکر سره مرګتیا او د پیغمبر پاک او د صحابه بنو خزاعه سره مرګتیا دا حلیب مرګریو که اگې بابا بکر قبیله چې کومه و قریشو به سره مرسته کوله بنو خزاعه سره به د مدینی جانانو صحابه مرګتیا کوله دا بنی بکر لگی شو او په بنو خزاعه کې سکسان شهیدان کړ دا کدا د حضور پاک مبارک حلیم مرګریو عاشقان مرګریو نبی مبارک ته خبر راغی نو سرور کونین ډیر خفشه جواب راکې که زمونږ استاد یو عاشق په مشرق او په مغرب پروت یو غته تکلیف ما ته بدل تکلیف دی دا د مسلمانې شرط ګوري چې څنګه هغه ته مسله دا بتا ته میدا په محسوسه دلتا چې دا مسله چې زما کوم مرګري ته دا نو دا مې دا داسې شو چې ما ته د نبی مبارک ډیر خفدي سرور کونین امام الانبیاء محمد مصطفی ټولوي صلی الله د محبت आवाज شراشي کنه صلی الله الکه مو خو به د بنیو کنه چې سره رسول الله او بیا رسول الله سلام مو خو ادب والے سبحان الله دا مو خو نقشه دا چې د حضور نوم راشي صلی الله علیه وسلم پټکه خلوه پټکه خدای بدل ډیر عزتونه د حضور د خاطر درکې د حضور نوم په ادب لې د پیغمبر نوم په ادب لې د صحابه نوم په ادب لې د صحابيات نوم په ادب لې ان شاء الله الله جل جلاله بدل ډیر خیر او ډیر لوی برکت درکې سرور کونین مبارک ډیر خفدي بیدار شي جی پیغمبر پاک صحابه کرام را جمع کړ وی قربان سبق تمام صحابه کرام سرور کونین ته وی قربان مخکې د مراتب تجربه را باندې د بدر په میدان کې کړې دي کله چې دا د اخلاص سبحان الله راشي کنه او تاسو دلته ناسي والله تاسو د عاشقانو د اوازونه زوینه مجګومته حضرات سره ګوش کوي
دا د محبت اواز چې راشي نو دا خوند کوي توزین بدل دی خو زه کوم به تحضا سره زما دا دماغ تاویږي الحمدلله ما تاسو ګورئ حضور پاک مبارک د مدینی جانان د صحابه وای د مدینی منوری جانان مبارکا دا احد په میدان دی زمون نقشه کتلې ده سبحان الله زمون بیبیان زمون بچی تا د خپل مخ نه قربان دي حضور سلام وی ځان برابر کې مکه معظمه ته رواني وو راځي جی صحابه دونه خوشاله دي پیغمبر پاک هم خوشاله دي نبی مبارک د مدینه منوره جانان امام الانبیاء محمد مصطفی ټولوي صلی الله علیه وسلم چې دا نقشه پیښ کا په دې دوران کې په مدینه منوره حمله کو بیدار شي جی یو به د خپل قبیله د ملګرو د بنو خزاعه تپوس د بنی بکر د قریشو نه کو چې وریم دا سوکا د حدیبیه شرطونه مات کا زمون ملګرو سره تاسو بے وفایی کا ورزوبا حمله وکاو دلتا حضرت حاتب رضی الله عنه یو صحابي دی د بدر بدری صحابي دی دی پیش د بچی په مکه معظمه کې دی وک دی لاړه سن چې زما بچی په کې ټول شهیدان نشي هغه مسلمانانو د یو خط یو زنانه لورکا وې دا د ځان سره کا غټه غټه کم سي دی وینځي کړي او په هغه وینځو کې ورته هغه کاغذ چې کم دی کې چاپیرو پیل که څوک د لټیم نو څوک د سره په کم سو کې چې کم دی خط نشي پیدا کولې اے دا زنانه روانه د مکی معظمه ته دا خبر کوي د مکی معظمه خلکو ته چې بیدار شي پیغمبر پاک په مکه معظمه مبارکه باندې حمله کول غواړي دا زنانه روانه پیغمبر سره چې څوک دوکه کوي الله په خفقي خوشحالي جواب را لګي تاسو کسان غږ نه کوي کې دي چې خوشحالي نو تاسو ولې دړو د اخلاص आवाज نه کوي پیغمبر باندې الله خفقي چې څوک پیغمبر سره دوکه کوي صحابه سره کوي نیکانو صالحو سره کوي دا انسان به کامیاب نشي اے ګلواره سرور کونین د مدینه منوره جانان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک جبرئیل السلام الله راولے گلو زد سرور کونین د مدینه منوره د جانان د شان قربان شما اچھا چھ سبحان اللہ وی دیوی منگم تے قربانی سرور کونین د مدینی منوری جانان مبارک توی د مدینی منوری جانانا تو مکی معظمی مبارکی تروان شوئے خودلتا حاطف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک بچی چی دی اغا پا مکہ معظم کی دین واغا یو زنان لخط ورکڑی دی خلق خبرول غوارے چی بیدار شی سرور کونین را روان ورطوی جبریل علیہ السلام خطی ورکڑی چال دے ویو وینزدا پوخبان سوردا روانا دا محبوبی کریم مبارکہ صحابی کرام ورپسیولی گا شیر خدا مبارک تسرور کونین آوازک زبیر رضی اللہ عنہ ہوتے وازک حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے وازک وی قربان لار شیر زنان روانا دوی لٹوی وی جبیل سلام سدی ورسرا وی قربان اللہ وی پدی کم سو کے وسر یو خطیا اگے پٹکڑی دے ستا خلافی قربان دا مکی معظمی کافران لروان کرے دا صحابہ کرام مبارک شیر خدا مبارک حضرت زبیر رضی اللہ عنہ مبارک حضرت مقداد رضی اللہ عنہ مبارک قربان دا پتی ذکرہ روان دی خوشی مزلی کھولو آخر کی دازن آنا دیولی دلا پوخبان سوردا اوید رولاوی بی بی را کشا شرا کشلا کی جاوے ولٹولا سسامان ور سر دیگے ولٹولو وی بی بی صفا صفا حل رات ہویا کم خواروان
زمی تروانه ما ورتوی تا سر چکم خط غرو باسا وی ما سر خط نشت دی او دا اللہ بندی پنبی بانی اللہ دارشی بری نننگ کڑے جبریل علیہ السلام مبارک دا پروٹوکول سرا دا عظیم فرشتو پجلوس کی سروری کھونے لراغل دے دا اللہ محبوب رات ویلے چی بی بی روان دا خطر و باسا دا وحی پذریہ بان خبر شوئے قربان خط و خیا ویو گورے قربان مولٹ وی ما سر نشتا